پر امرالله صالح برید چا وکړ؟ تېره ورځ د کابل ښار تیمني سیمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح ماین چاودنه کړې چې په دې کې برسېرن ټپي شوی دی. یا د چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او له 14 ډېر ټپیان دي. په کور دننه او بهر کې پر امرالله صالح برید غبرګونونه راپورته کړل او برید وغندل شو. د افغان سیاسیونو او حکومتي چارواکو وراخوا زلمی خلیلزاد او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي. دا بریدونه 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې امرالله صالح په تولونوس کې په خپله ځانګړې مرکه کې د طالبانو امریکا پر وړاندې تونده ژبه وکاروله. د وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نه بلکې د یو افغان په توګه طالبانو سره سوله نه کوي او که طالبان حکومت کوي نو دی به په دنده کې نه وي. صالح د امریکا په ځانګړي ډول د زلمی خلیلزاد په اړه ویلي چې امریکا د خپلو او موږ د خپلو ګټو په لټه کې یو. زلمی خلیلزاد یو امریکایي دی او موږ افغانان اړتیا نشته چې په زلمی خلیلزاد باور جوړ شي. نوموړي د پاکستان په اړه وویل چې له طالبانو ملاتړ کوي. خلیلزاد همدا ډول د ډیورند د کرښې په اړه ویلي چې ورته د منلو نه ده او پېښور د افغان خاورې برخه ده. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي که دغه نسل ونه کړای شول راتلونکي نسلونه به هم ډیورند پاکستان ته مفت ورنه کړي. له دې وراخوا د احمد شاه مسعود د مړینې په 19 تلین غونډه کې د امرالله صالح د وینا پر مهال د تالار له منځه مرګ پر امرالله شعارونه پورته شول او د شمالي ټلوالې ملاتړو او د مسعود ویرونکو له نوموړي سره په دې ډول خپل مخالفت وښود. کورنیو چارو وزارت وایي چې چاودېدونکي توکي داسې وو چې د طالبانو اړوند ډلې کاروي، خو طالبانو په ټویټر کې ولیکل چې چاودنه کې لاس نه لري. طالبانو امریکا پاکستان د مسعود یو شمېر خواخوږو او یو شمېر پخوانیو څېرو سره د امرالله صالح مخالفت او پر نوموړي برید پوښتنې راپورته کړي. په ظاهره هر لوري امرالله صالح سره خواخوږي ښیي، خو معلومه نه ده چې برید د چا کار او کومې موخې لپاره یې کړی و.